أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء أو کله چې تاسو طلاق کوي زنانا، کله چې تاسو طلاق ورکوي رجعي طلاق، دې کې کم طلاق مراد دی؟ رجعي. او رجعي کم طلاق دی؟ اولنی او دویم. فبلغن اجلهن، بس نږدې شي نیټې خپلې ته، یعنی عدت ته زنانه ختمېدو والا دی. فامسكوهن بمعروف، نو ساتئ دغه زنانه په ښه طریقې سره. او سرحوهن بمعروف، یا یې پرېږدئ په ښه طریقې سره. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، او مه ایساروئ دغه زنانه دپاره د نقصان ورکول هغوی ته. څومره انصاف والا دین دی. دا بعض خلک زنانه ایساره کی وی نور به پکې هیڅ مقصد نشته، خو تنګومې. دا سره دې پښتو کې الله وی چې دا کار به نه کوئ. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، او مه ایساروئ دا ښځې دپاره د نقصان ورکولو هغوی ته. لتعتدوا، دې دپاره چې تاسو زیاتې کوئ. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، او چا چې وکړو دا کار نو یقینا هغه ظلم وکړو په خپل ځان باندې. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، او مه نیسئ آیتونه د الله په ټوغو سره. د جاهلیت په وخت کې یو دا طریقه وه چې 100 پیرې به ښځې له طلاق ورکړو، نو بیا ورپسې کسان راغلي وي تا ښځه طلاق کړې ده، وایي ما ټوغې کولې. ما څه کولې؟ ټوغې کولې. په طلاقو کې ګوره ټوغې نه چلېږي، په طلاقو کې ټوغې نه چلېږي. یو سړی چې ما خاندل، بعض وایي نه، وایي په مینه کې مې طلاق ورکړو. یو عالم خواله یو کس راغلی و طلاق و مسلې تپوس یې کوو، وایي نه جیا خو لکه د ډېرې مینې نه، او بس موږ داسې ګپ شپ لګوو په هغې کې. هغه ورته صحیح دی، ته پکې د مینې طلاقي شوې، خو طلاقي خو یو طلاق دې ورکړي دي. اوس پکې دا تاسو نوې خبره وایي چې نه موږ خو ټوغه کوله او مینې محبت خبرې. رسول وسلم وایي چې په طلاقو کې ټوغه او ګپ شپ دا نه چلېږي او دا نه منلی کېږي. واذكروا نعمة الله عليكم، او یاد کئ نعمتونه د الله په تاسو باندې. وما انزل عليكم من الكتاب والحکمة، او هغه چې رالیږلی دی الله په تاسو باندې د کتاب او د سنت نه. یعظکم به، نصیحت کوي الله تاسو ته په دې سره. واتقوا الله، او ویریږئ د الله نه. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، او پوه شئ چې یقینا الله په هر شي باندې پوه دی. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، او کله چې طلاق ورکئ تاسو زنانو ته او ورسیږي هغوی خپلې نیټې ته. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، نو مه منع کوئ دغه زنانه د دې نه چې نکاح وکړي د خپلو زړو خاوندانو سره. اذا تراضوا بینهم بالمعروف، کله چې رضا یې په خپل منځ کې په ښه طریقې سره. دا آیت هله نازل شو. معقل ابن یسار رضی الله عنه د یو صحابي و، او د خپله خور یو کس له ورکړې وه، نو هغه سړي طلاقه کړه. په دې باندې ډېر زیات خفه شو چې ما دومره مینه محبت سره دله ورکړې وه، د طلاقه کړه. عدت پکې هم تېر شو، خو هغه په دې عدت کې واپس نه کړه. عدت ختم شو، بیا هغه واپس راغی، وایي زه د خپله ښځه واپس بوزم. او دا ښځه ورسره هم راضي وه، خو هغه وایي ته زما نه بوزه ځه. لکه په سړي کې داسې دغه راشي چې ګوره ما دله دومره درکړه، تا طلاق کړو، او بیا دې په عدت کې هم بونتله، اوس ته راځي چې زه دا بوزم. الله سبحانه وتعالی دا آیتونه نازل کړو چې دا زنانه مه منع کوئ د دې نکاحونو نه. کله چې دوی راضي شي، ښځه خاوند دې راضي شو، بس نو تاسو یې څه له تنګوئ؟ بیا ولې منع کوئ؟
نو صحابه کرام خو چت خلک چې څنګه هدایت ووري ډاری کوي ته خپل خاون پسې. په دې کې دا مسله چې الله دا خبره دی زنانو دی مشرانو ته کړی دی چې تاسو به د زنانه نه منع کوئ. دلیل په دې باندې چې د زنانه په واده کې دغه مشران غټ کردار ادا کوي او د زنانه نکاح بغیر د ولی او د مشر نه کیږي. په عکس د سړی نکاح د بغیر د ولی نم کې دیش. یو الګ ته بخپل نکاح کې بخپل ناشته نه پلارشتي نه روشتي نه ترشتي نه نکاشتي او نه نور سوکشتي. د دې نکاح صحیح ده کنه صحیح ده خو جنې دې شي نشي کوله. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلا نکاح الا بولی نکیږي د زنانه نکاح مگر الچ ولی موجودي. او په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې کوم زنانه خپل نکاح په خپل وکړه نو دا زیناکار ده او مټیزه ده. چې په خپل لاړ شي ته بس به کوي د کوټ میریج شوی دی په پلانیزي کې شوی دی پلانیزي کې شوی دی نو دې شي قسم نکاحونه نه کیږي چې باغی کې د زنانه مشران هغه پکې نه وي. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. دا حکم نصیحت کې دی شي په دې سره هغه چاته چې ستاسو نه ایمان لري په الله او په ورځ د آخرت باندې. ذلكم ازکا لكم واطهر. دا کار زیاتون کې د ستاسو عزت لره او خلق پاکون کې د تاسو لره. والله يعلم وانتم لا تعلمون. او الله پويږي او تاسو نه پويږئ. اوس مسله د طلاق ده نو چې یو سړی خپل ښځه طلاق کی او ماشومانانی ماشوم د غلطي ورکې نو د دې بس کیږي. یو هغه مور د چې طلاق شوی نه ده خو خپل بچو له تی ورکې. خو مسله د هغه زنانو ده چې طلاق شوی او بچي سره په غیږ کې دي اوس به دوی دې په یوسه کوي. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. او میان دی با تی ورکی خپلو بچو تا 2 کال پوری. لمن اراد ان يتم الرضاعه. د پاره دا غچا چې غواړي چې پوره کی موده د تی ورکولو. د تی ورکولو موده غد 2 کال ده. دغه وجه دا چې 2 کالو پورې ماشوم دی پيو ته ضرورت لري او د 2 کالو نه بعد د ماشوم بیا په پيو باندې گزاره نه کیږي د به خوراک ته ضرورت. او دا سره فائدې د ساتي ډیر خلک دا ته پوښ کوي چې 2 کال مخکې ماشوم د تینه پرې کول څنګه دي. نو دا جایز دي چې کله به د خزي او د خاون رضایي او ماشوم ته نقصان نه رسي نه خبره نه. یو لغه نور پي ورکی کم چې مصنوعي پي نو بدی کې اس حرج نشته. عوامو کې دا خبره مشهور ده خصوصا په زنانو کې دا غټ ظلم دی. نه کچته زنانه وي چې زنا جوړه مزدل په نشم ورکول یا نور په بولړو د نوري زنانه ويري یو چې زه دې تینه پرې کومه نور بسته او خاون بیم زما راضي ده لکه نقصان نه ملوي داخله کې یری. بل مسله یو ماشوم د 2 کالو نه وولید نو دلم ته ورکول جایز دي. شریعت دې نه مننه نه کړی خو دومره ده چې په دغه ټیم کې دا پي ورکول دله د فائدې نه ور کوي. ماشوم چې 2 کالو نه ووري د خوراک ته ضرورت لري دی به دی پي ته ضرورت نه لري. بل فائدې دي ځکه چې د رضاعت تلاسه چې نسب ثابتيږي او حرمت ثابتيږي ناغه مالا چې کله د رضاعت په 2 کالو کې دن نشوي. لکه اوس یو سړی دی په وړوکوالي کې د یو زنانه تیر ودلو پیس کړیو بیرغه ته پوښیو کو چې آیا دغه کور جنکی په ما حرامي دی او کنه. نو جواب دی چې موږ به داغه نه تاسو کو چې دا استا عمر څومره کله چې تا دغه د پیس کړ وینه 2 کالو نه لاندې ماشومه نو بس بیا صحیح ده ک 15 پیری اسکلی او 2 کالو کې دن نه
نو بیا دغه جنکۍ ستا خویندې شوې، دغه زنانه ستا مور شوه او دغه هلکان ستا ورونه دي. وایي نه زه د 4 کالو ومه، کله چې ما پیس کړل دغه زنانه نه نو زه د 4 کالو ومه. نو د دې سره به نسب ثابتېږي؟ نه ثابتېږي. د فایدې ځان سره یاد ساتئ. ورې چې رضاعت کې نسب هله ثابتېږي چې کله دا پی په 2 کالو کې دننه ورکړی شوي او چې د 2 کالو نه بری نو د هغې سره بیا نسب نه حسابېږي. داسې نه چې دا زما پر نسب کې دی د رضاعت تلاسه نه. په دې خبره ورسېدې. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. او پاغه سړي چې بچي پیدا کړی شوی دی د هغه دپاره د څوک دی؟ پلار. خوراک د هغوی دی او جامه د هغوی ده د عرف مطابق. که دا ښځه راضي شوه چې زه به د ماشوم له تی ورکومه، طلاقه شوې ده، خو په دې باندې راضي شو چې زه به ماشوم له تی ورکوم، الله وی پلار له بیا په کار ده د بچي پلار له چې دې زنانه له کپړه او جامه او خرچه به ورکوي. څومره به ورکوي؟ د عرف مطابق به ورکوي. ظلم زیاتی او پکې نه کېږي. هغه علاقه کې چې کومه خبره مشهوره ده او خلک یې معقول ګڼي هغه امره په هغه اندازه کې به دې خرچه ورکوي. لا تکلف نفس الا وسعها. تکلیف به نه ورکړی کېږي یو نفس ته مګر په اندازه د طاقت د هغه. لا تضار والدة بولدها. نقصان به نه ورکړی کېږي مور ته په سبب د بچي د هغې. ولا مولود له بولده. او نه پلار ته په بچي د هغه سره. یعنې دواړو طرف ته به انصاف کوئ. داسې نه چې دا سړی د دې بچي د لاسه دا مور تنګوي، وایي زه صحیح دی ته وله تی ورکوې زه به دله پیسې درکړم، بیا وله پیسې نه ورکوي، خرچه وله نه ورکوي. یا دا زنانه چې ده د دې بچي د لاسه دغه پلار وله تنګوي چې ماله به پیسې ډېرې راکوي او ماله به دا راکوي او راضي کېږي نه. وعلى الوارث مثل ذلك. او په وارث باندې لازم دی په مثل د دې کار. اوس یو ماشوم دی پلار یې نشتی، نو د دې هلک چې کوم وارثان دي هغوی به دا خرچه به دې زنانه له ورکوي. که پلار یې مړ وي نو بیا چې کوم مال په میراث کې پاتې دی د هغې نه به دا خرچه دې زنانه له ورکوي. او که ښځې نه منله نو په هغې باندې زور زبردستي هم نشي کولی. اوس یو ښځه د نه یې منله، وایي زه ماشوم له تی نه ورکوم، زه ځان له بل واده کوم، یا زه بیمار یم، یا نه ورکوم، بس تی نه ورکوم، نو زور زبردستي به نه کړي. که الله وي نقصان به نه رسوي یو بل ته. نو بیا دې وله بله زنانه راولي او هغې سره د اتفاق وکړي د خرچې او د خوراک، هغه دې وله بیا پی ورکوي. فإن أرادا فصالا. نو که چېرته دواړو اراده وکړه د تینه د پرې کولو، عن تراض منهما، سره د رضامندتیا د دې دواړو نه، وتشاور او مشورې د دې دواړو، فلا جناح علیهما. نو نشتی ګناه په دې دواړو باندې. که د تینه پرې کوي د 2 کلنې پوره شوي تینه پرې کوي، الله وی جایز دی، خو چې دواړه پرې راځي او دواړو د یو بل سره څه کړي؟ مشوره کړي. دې کې دا خبره هم ثابته شوه چې د ښځې سره مشورې کول پکاري، خصوصا په هغه کارونو کې چې هغه د کور سره تعلق ساتي. د یو نیم په دې بریتو داسې لاس ووایي، وایي موږ جي د ښځو سره بالکل مشورې نه کوو، ښځه بس یو مشوره به سي. نو ګوره بعض کارونه داسې دي چې په هغې کې د ښځو تجربه ډېره ده، ستا د ژوند ملګري ده، نو مشوره ورسره وکړه په دې کار کې. حتی اوس زمونږ د پښتانه دومره غټې فیصلې به وکړي د ښځې نه به یې تپوس نه یې کړی. کور ته به راشي څادر به په اوږه پروت یا به کېږدي، ښځې ته به ووایي بس کار وشو، هغه ورته شي چلو شو، دغه پلانې مې ورکړه وایي. نو د الله بنده دې ښځې نه خو به یې تپوس کړی وی چې تا دا لور هلته ورکوله، لږ د دې بچو نه به یې تپوس کړی وی، د چا نه به دې مشوره اخیستې وی. نه وایي د ښځې نه څوک مشورې اخلي،
رای به شي کور ته مبارک شه هلک له مې جنۍ وکړه کور مې ولو کړو چې څوک دی وختو بیا هغه پلانې را سره بازار کې ولاړو چې ما ورته ویل لور نه راکړه هغه وایي چې ویله نو دومره غټ کار کوي د کور سره تعلق ساتي د ښځې نه حکم چې کوم مشوره خو ویله که دې کې وګوره الله د مشورې خبره کړې ده چې دواړو مشوره کړې وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ او که تاسو اراده کوئ چې رضاعي میندې ونیسئ دپاره د خپلو بچو لکه اوس هغه نه مني نه دی وایي چې زه بوله بله مور راولم رضاعي مور بوله راولم فلا جناح عليكم نو نشتی اس گناه پتا سباندی اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف کله چې پورا ورکړئ هغه مال چې تاسو مقرر کړی دی د عرف مطابق دا کومه چې دوی له په کرایي راوسته دې له به مال پوره ورکړئ واتقوا الله او ویریږئ د الله نه واعلموا ان الله بما تعملون بصیر او پوه شئ چې بېشکه الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی والذین یتوفون منکم او هغه کسان چې مړه شي ستاسو نه ویذرون ازواجا او پریږدي بیبیانې اوس الله دا مسله بیانوي چې خاوند مړ شي ښځه پاتې شي نو څه به کوي يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا انتظار بکئی پزانونو خپلو 4 میاشتې او 10 شپې دې ته په عربۍ کې احداد وایي دا عدت به تېروي یو سړی وایي چې ولې دا عدت به تېروي جواب د دې خاوند ډېر غټ حق دی په ښځه باندې نو چې دومره غټ سړی د دې دنیا نه لاړو نو کم سے کم خو چې 4 میاشتې او 10 ورځې ده هغه به خفګانو کې ډول سینګار ونه کړي دومره حق خو د هغه رسي که نه دا دلیل دی په دې باندې چې د سړي حق هغه زیات دی په ښځه باندې نو په طلاق کې مدت شته په ښځه او چې خاوند یې مړ شي نو هم پکې عدت شته ښه په سړي باندې د طلاق عدت شته چې سړی ښځه طلاق کړي او 3 حیضه به انتظار کوي نشته به دا بس غري ناسي شکیان یې که څنګه په 2 حالاتو کې پکې شته په 2 حالاتو کې په سړي باندې عدت د طلاق او هغه دي چې یو سړی دی د هغه 4 ښځې دي او 4مه یې طلاقه کړه نو د هغه وخته پورې به انتظار کوي چې څو پورې د دې ښځې عدت نه ختم شوی بیا به بل واده کوي نو دی به هم انتظار کوي 3 حیضه یا 3 میاشتې او دویم په هغه صورت کې چې سړی او جنۍ واده کړي او هغه طلاق کړي او بیا د هغې خور واده کوي نو د هغه وخته پورې د هغې سره نکاح نشي کولی چې څو پورې د دې زړې ښځې عدت هغه نه پوره شوی د طلاق چې کم عدت نو دی به ورسره هم په انتظار کې ناشي دا مې د فایدې دپاره تاسو ته دا خبره ذکر کړه چې سړي باندې دا لازم نه دی چې دی په عدت کې انتظار کوي خو صرف په 2 حالاتو کې به سړی بیا په دغه انتظار ناشي چې کله به د ښځې عدت ختمیږي نو ده ته به اجازت میلاویږي د واده ښځې عدت چې دی د خاوند چې د مړ شي نو هغه 4 میاشتې او 10 ورځې دی په دې موده کې به دا ډول سینګار نه کوي د خاوند د کور نه به بې ضرورته ده نه وځي ضرورت لپاره وتی شي ډاکټر ته یا کور کې څوک د سودا راوړو نشتی سودا له وتی شي خو پالتو به نه ګرځي راګرځي ډول سینګار به نه کوي او دا خبره د ساتي چې د بعض علاقو کې چې کله د زنانه خاوند مړ شي نو یا تورې جامې اغوندي یا سپینې او دا د هندوانو رسمونه او رواجونه دي په اسلام کې دا قصې نشتي صرف دومره ده چې
ډول او سنگار به نه کوي، نور خاص رنګ نشتی چې هغه دی واغوندي. بعض خلک وایي چې د کوټې سر ته به نه خیږي، او بعض خلک وایي چې د سپومۍ رڼا ته به نه ګرځي. د موریدلي که نه اورېدي چېرته؟ بعض وایي د سپومۍ رڼا ته به نه ګرځي. دا پالتو خبرې، صرف دومره چې ډول او سنگار به نه کوي او بغیر ضرورته به د خاوند د کور نه وځي. که د دې عدت ختم شو، 4 میاشتې 11 ورځې پوره کړې، نو بیا داسې په دې کور کې څوک دا نشي منع کولی د بل واده کولو نه. او دا د جاهلیت په وخت کې به داسې وه چې د ښځې نه به خاوند مړ شو، به یې کېنولې وه 1 کاله پورې په ګندګۍ کې به ناسته وه جوده. بیا چې به د هغه ځای نه راووته، نو بیا به د اسخر او د لیور په کنټرول کې وه. هسې دا ډېره عجیبه خبره نه ده، دې ته لږ سوچ وکړئ. یو سړی دی، هغه مړ شو، ښځه دې پاتې شوه، 4 میاشتې 11 ورځې تېرې شوې. د دې ښځې چې کوم سخر دی، دا سخر یې په دې ځکه چې زوی و، او لیور په دې ځکه چې رور یې و. چې لیور رور ختم شو او زوی ختم شو د پلار، نو بیا د دوی په لاس کې څه پاتې شو؟ نو بیا زمونږ دا خلک څه وایي؟ یاره وایي دا جنۍ چې سړی ځان له وغواړي ښه ده. وایي سید وغواړه اسخر سره وله خبره وکړي، اسخر سره وله خبره وکړي. اسخر داسې شي دی، او اسخر چا په څه کې شمار کړی؟ د څومره ظلم زیاتې کېږي زموږ په علاقو کې، چې دا جنۍ بیا په زور زبردستۍ سره د دې هلک هغه بل رور ته واده کړي. دا به نه غواړي، د دې به هلک نه وي خوښ، دغه هلک به دا ښځه نه وي خوښه. خو یاره وایي خپله ښځه د کور نه بهر یې نه شو پرېښودی. دا د جاهلیت خبرې دي. یو زنانه ده، خاوند یې مړ شو، 4 میاشتې 11 ورځې عدت دی، د 1 کاله پورې د اسخر په کور کې اوسېدو ته اجازت دی. او الله ویلم د مخکې به دا مسله راشي چې الله وی 1 کاله پورې دې اوسېږي، خو که د 1 کال نه مخکې وځي وتی شي، د هغې نه بعد نه پې د اسخر سشتي، نه پې د لیور سشتي، نه پې د خواښې سشتي. دا د خپل پلار لور ده او د خپل ورونو خور ده، به د هغوی خواله دې لاړه شي. که څوک رشته غواړي نو د هغوی نه به غواړي. په دې خبره تاسو ورسېدئ که نه؟ دا مسلې بیان کړي هلته په کورونو کې او په علاقو کې. د جاهلیت مسلې مونږه اوس هم په مونږ کې شتي. فإذا بلغنا أجلهن، بس کله چې دوی ورسېږي خپلې نیټې ته. څومره نیټه ده؟ 4 میاشتې 11 ورځې دی پوره کړي. فلا جناح علیکم، نشته ګناه په تاسو باندې، فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، په هغه کار کې چې دوی کوي په خپلو ځانونو باندې په ښه طریقې سره. 4 میاشتې 11 ورځې پوره شوې، دا جنۍ که اوس بل چاته واده کېږي، الله وی واده کېدی شي، د دې د لاسه په تاسو څه ګناه نشته. والله بما تعملون خبير، او الله باغ عملونو چې تاسو یې کوئ خبردار دی. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، او نشتی گناه پتا سو باندې پاغ الفاظو کی چې اشاره وکي تاسو باغې سره د غختنې د زنانو. او دیږي کې دا خبره چې کله یو زنانه عدت تیرې نو د عدت په دې منځ کې وسره واده جایز دی؟ نه دی جایز. خو الله دا وی داسې الفاظ تاسو استعمالولی شئ، اسې اشارات کولی شئ، خو صریح الفاظ نشئ ویلی. لکه اوس یو سړی داسې ناشي او هسې داسې ویره وي زما نکاح ته اراده شتي، د دې جنۍ د غرونو په مخ کې دا خبره وکړه، داسې غوږ ته وله دا خبره ور واچوله چې زما هم نکاح ته اراده شتي. یا یې داسې وایي چې مثال کې بس دینداره ښځه وه د پلاني الله دې وبخي، او داسې نور څه اشارات وکړي چې دینداره ښځه زه هم خوښومه، داسې خبرې ویل جایز دي. ارمان چې ماته هم په ښه کور کې رشته میلاو شوی،
موږ هم په رشته پسې ګرځو. دا قسمه خبرې الله وایي په دې عدت کې هم کولی شي، خو صفا خبرې ورته نه کوې. او اکنتم فی انفسکم، یا تاسو پټوئ بخپلو زړونو کې. هیڅ خبره نه ده په زړه کې دا سوچ اوړي راوړي چې دې زنانه سره زما نکاح وشوی او دا ښه زنانه ده، نو الله وایي چې په دې کې څه ګناه نشته. علم الله انکم ستذکرونهن، الله ته پته ده چې بېشکه تاسو به دوی یادوئ. ځکه الله وایي دا اسانتیا مې درله درکړې ده. څنګه الله مهربان دی په دې انسانانو باندې. که داسې ویلی وی چې یو زنانه عدت تېروي نو سوچ به هم نه کوئ، څومره به ګرانه وي چې الله ویلی سوچ به نه کوئ. ولې سړي ته اکثر سوچونه راځي، خبر راشي پلانې مړلی، نو په زړه کې سوچونه اوړي راوړي. مخکې د دې زنانه چې د صفت اورېدلی چې دینداره ده یا داسې ده دغه ده، نو په زړه کې دې سوچ اوړي چې یاره که د دې د خپلوانو ومنلی نو زه به یې وغواړم. نو که الله ویلی چې په دې سوچ باندې هم ته ګناهګارېږي نو څومره به ګرانه وي. ولکن لا تواعدوهن سرا، مگر واده د نکاح به ورسره پټه نه کوئ، پټې پټې وعدې به ورسره هم نه کوئ. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر دا چې تاسو وایي وینا نیکه. نیکه وینا ده چې شریعت مطابق ده، کومه خبره چې خلکو مخامخ کولی شي هغه انسان استعمالولی شي، هیڅ خبره نه. ولا تعزموا عقدة النکاح، او تاسو متړئ غوټه د نکاح حتى يبلغ الكتاب اجله، تر دې چې ورسي عدت مقرر نیټې ته. نکاح نشي تړلی د عدت په منځ کې. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، او پوه شئ چې بېشکه الله پوهېږي په هغه څه چې په زړونو ستاسو کې دي. فاحذروا، نو ویرېږئ د هغه نه. واعلموا ان الله غفور حلیم، او پوه شئ چې بېشکه الله بخونکی دی. لا جناح علیکم، نشته هېڅ ګناه په تاسو باندې. ان طلقتم النساء، که چېرته تاسو طلاقې کوئ ښځې، ما لم تمسوهن، تر څو چې تاسو نه یوځای شوي د هغوی سره. او تفریضوا لهن فریضه، یا یو نه مقرر کړی د هغوی دپاره مهر مقرر. ومتعوهن، نو فایده ورکړئ هغوی ته. تیزی که اوس الله سبحانه وتعالی دا خبره بیانوي چې په تاسو باندې ګناه نشتی که تاسو ښځو له طلاق ورکئ چې تاسو د هغوی سره یو ځای شوي نه هر وخت طلاق ورکولی شي. یو سړی به وي د کمې ښځې سره چې سړی یو ځای شوي هغې له خو هم هر وخت طلاق ورکولی شي که نه؟ ورکولی شي که نه شي؟ هر وخت ورکولی شي؟ په کوم وخت کې نشي ورکولی؟ د حیض په دوران کې نشي ورکولی، هغه طهر کې نشي ورکولی چې په هغې کې ورسره خاوند کوروالی کړی. نو فرق دی په هغه زنانه کې چې کوروالی ورسره شوی او هغه زنانه چې کوروالی ورسره نه دی شوی. دا مسلې کیدای شي د بعضو ملګرو د ذهن ته نه کوزېږي، نو که څوک پرې پوه نه شي به وروسته تپوس کولی شي. خصوصا زموږ هغه ملګري چې هغه لونډان دي، ودونه یې لا نه دي کړي، نو هغه بعض هسې سوچونه کې پراته دي چې دا به ګوره څه مسله وي. نو که څوک پرې پوه نه شي نو هغه بیا تپوس کولی شي. یو سړی دی د ښځې سره واده وکړو، کوروالی ورسره نه و کړی او طلاق یې کړه، نه هر وخت طلاق ورکولی شي. دا پکې نه ګوري چې حیض دی او که هغه طهر دی چې کوروالی پکې شوی دی او که نه، خو چې کوروالی ورسره شوی نو بیا به پکې دې خبرو ته ګوري. او تفریضوا لهن فریضه، اوس یو زنانه ده تا ورسره واده وکړو او مهر دی ولا نه دی مقرر کړی او کوروالی دی ورسره هم نه دی کړی او طلاق دی کړه، نو دې له به څه ورکې؟ الله وایي فایده به وله ورکې. فایده مطلب څه دی؟ جوړه جامه به وله ورکې، څه نور داسې سامان مامان به وله واخلي چې د زړه لږ تسلي خو وشي که نه، ځکه چې ستا په نوم راغلې وه
خو څه ورته میلاو مهر ورته ولې میلاو نه شو؟ ځکه چې مهر نه دی مقرر شوی، بل دا چې کوروالی ورسره نه دی شوی. د یو څو خبرې ګورې ځان سره یادې ساتئ حالات دي. اولنی حال دا دی چې یو سړی د ښځې سره واده وکړي، مهر یې لا نه دی مقرر کړی، داسې هم ګوره نکاح کېږي چې د مهر اندازه هغه نه دی ښودی چې دا به 2 تولې سرې یا به دومره روپۍ دا یې لا نه دي ښودي. وروسته به یې بیا زه ووایم نکاح وشوه، مهر نه دی مقرر، کوروالی هم نه دی کړی، په اوله شپه باندې وران شو، ته طلاقه شوه. میلاویږي به دې ته څه؟ هغه به د خاوند حالاتو ته کته غواړي. ځکه چې الله څه وایي؟ علی الموسع قدره وعلى المقتر قدره. په مالدار باندې د هغه په اندازه ده او په غریب باندې د هغه په اندازه ده. متاع بالمعروف، فائدہ ورکول دي د عرف مطابق. عرف مطابق یعنی علاقه کې چې کومه طریقه ده فائدہ بوله ورکی. حقا علی المحسنین، دا لازم ده په احسان کوونکو باندې. یو سړی دی ښځه واده کړه او کوروالی ورسره لا نه دی کړی او مړ شو، په اوله شپه د هارټ اټیک وشو او مړ شو. د دې زنانه په دې میراث کې حق رسي که نه رسي؟ رسي میراث کې حق. میراث دې سره تعلق نه ساتي کوروالی کړی دی که نه دی کړی، میراث کې حق شته. درېمه فایده به کې واورئ. یو سړی دی ښځه واده کړه، مهر یې ولا نه دی مقرر کړی او په اوله شپه ورسره کوروالی وکړو او لږ ساعت بعد وران شو او ښځه یې طلاقه کړه. هغه اولني صورت کې خو موږ دا ووایي چې ښځې له طلاق ورکړو په داسې حالاتو کې چې نه مهر مقرر دی او نه کوروالی شوی دی. خو کوروالی وشو یا به داسې ووایو چې مهر یې نه دی مقرر کړی، کوروالی وشو، ابتد و بعد میاشت بعد د ښځه طلاقه کړه او مهر لا نه دی مقرر شوی، نو دی به دې ښځې له څه ورکوي؟ که داسې ورته موږ ووایو چې دا مهر به ورته پرېږدي، دا صحیح خبره، مهر به پرېږدي، نو څه شی ورته پرېږدي؟ مهر خو لا مقرر شوی نه دی. مهر المثل به ګوري، د نورې خپلوانې چې کومې زنانې دي دوی دپاره څومره مهر شوی، هغه امره مهر به راولي او دې زنانه له به یې ورکړي. پوه شوې په دې مسله؟ دا ګوره ډېرې اوږدې مسلې دي او ګرانې دي او تاسو ته موږ په اسانۍ سره بیانو او په اسانه طریقې سره، نو دا یادوئ. اکثر ګورې زموږ په دې ملک کې خو دا مفتیان ډېر زیات دي او قاریان، ډېرو قاریانو ډېرو مفتیانو ته هم ګورې دا مسلې نه دي معلومې چې ته ورته څه خبر وکړې، هغه یو 2 کتابه ویلي، خلاصه و منیه یا بل یو داسې کتاب یې ویلی، دې مسلو نه هغه نه خبر. نو دا کومې مسلې چې موږ تاسو ته بیانو د الله په توفیق سره دا ډېرې اهمې مسلې او چې دا پوره دوره تاسو موږ سره په شوق او ذوق سره کښېنئ، دا مسلې یادې کړئ، نو دې دورې نه چې فارغېږئ نو انشاءالله په داسې حال کې چې تاسو سره به ښه کافي علم وي. والله سبحانه تعالی دې موږ له هغه علم راکړي چې موږ ته فایده راکوي او الله دې موږ د هغه علم نه ساتي چې هغه موږ ته نقصان رسوي. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، او کچرته طلاق ورکړئ تاسو دغه ښځو ته مخکې د یو ځای کېدو نه د هغوی سره. وقد فرضتم لهن فریضه، او مقرر کړئ تاسو د هغوی دپاره مهر مقرر. دا بل صورت شو، بل کیفیت شو چې ښځه طلاق کړه، کوروالی نه دی کړی او مهر څه دی مقرر شوی دی. مثال 4 تولې مهر دی، نو څه به کوي؟ فنصف ما فرضتم، نو نیم د هغه مهر دی چې تاسو مقرر کړی دی. 2 تولې به دې زنانه له ورکوي. ولې؟ چې د هغې زړه وساتلی شي، غریبه دومره راله ستا کور ته تا طلاقه کړه، نو دا 2 تولې د هغې شوې، 2 تا ته پاتې شو. تا ته 2 ولې پاتې شو؟ ځکه چې تا ته خوند نه دی اخیستی.
تا دې خوند نه دی اخیستی دوه پاتې شو دوه هغې ته به دې میلاو شو چې ستا په نوم راغلې وه الا ان یعفون مګر که معافي وکړي زنانه اوس که زنانه داسې ووایي چې دوه مه راکوه زه اوچته زنانې درنه زنانې په دې سړي زړه وسوځېدو چې اوس داسې وچ په وچه زه یې ترې نه وړم زه بس خیر دام ځان سره ساته او یعفو الذي بيده عقدة النکاح یا معافي وکړي هغه خاوند چې په لاس د هغه کې غوټه د نکاح ده خاوند څه وایي دروند سړی دی پوره ویسه زه اوس به څه ماله راکړې دومره ته رالې او زما په نوم او بیا ته ما طلاقه کړې جدا واله ده وان تعفو اقرب للتقوى او چې معافي وکړئ تاسو نو دا ډېره نږدې د تقوا ته ولا تنسوا الفضل بينكم او مه هېروئ احسان په منځ خپل کې څومره ښکلی دین دی الله وایي که د ښځې او خاوند په منځ کې دا مسلې رام شي د طلاق ده نو ګوره دا مه هېروئ چې تاسو مسلمانان یې د یو بل سره به بیا همغه رشته ساتئ د طلاق نه بعد دا ستاسو خور ده د دې سره به احسان کوئ خو زموږ پښتو معاشره کې خو چې ښځه طلاقه کړه یوازې دا ښځه خاوند نه دا خاندانونه دا به د مرګه پورې د یو بل سره تعلق نه ساتي خاندانونه پوره نسبونه ته وګورئ د زموږ د خاندان جنۍ وي د طلاقه کړې ده بس د ټول خاندان د دوی سره نه لګي او د دوی د هغوی سره نه لګي الله دې ذکر کوي چې نه دا احسان کول به نه هېروئ ښه اخلاق به نه هېروئ ان الله بما تعملون بصير یقینا الله باغ عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی حافظوا على الصلوات حفاظت کوئ د منځونو مسله د طلاق روانه او مسله د زنانو خبر روانه چې مهر به څومره ورکوي څومره به نه ورکوي एकदम الله وایي د منځونو پابندی کوي ولې الله एकदम د منځ خبره شروع کړه جواب د پدې وي که تاسو غواړئ چې تاسو په کورونو کې جنگ جګړې نه وي او د اختلافات نه وي نو د منځونو پابندی کوي په ځان کې دینداري راولئ بیا به ستاسو کورونه روغي بیا به پکې طلاق د مسلې نه راځي بیا به ستاسو یو بل ته زړونه پاکي حافظوا على الصلوات حفاظت کوي د منځونو والصلاة الوسطى او خاص کر منځ منځنۍ کومې و دی مازدیګر حدیث کې راځي چې رچانه د مازدیګر منځ پاتې شو نو د مال او بچي او هر څه تباو برباد شو وقوموا لله قانتين او ودرېږئ الله ته عاجزي کوونکي غلي ودرېږئ په منځ کې به د دنیاوي خبرې دا به نه کوئ بله دا چې په امام پسې به شاته د سورې فاتحې نه علاوه نور قرت دا به نه کې او د سورې فاتحې دا مسله دا موږ سره په سورې فاتحه کې تېره شوې ده فإن خفتم فرجالا او ركبانا نکوي ری تاسو د دشمن نه نو مونږ کوي چې پیاده یا سوارې یعنی د منځ دومره اهمیت دی چې په میدان جهاد کې هم نشي پرېښودی زموږ علاقو کې چې منظر بس دا جامې مې لګي بالمازې دي درځم زه ته ځه الله وایي په میدان جهاد کې نشي پرېښودی دوی په سر مې لږ بوج دی زه ته ځه یا ګپ شپ لګو یا کار کو یا دا کو میدان جهاد کې که څه هم که چېرته لمونځ معاف کېدی دغه ځای کو معاف شي نه الله وایي که د کافران هم نه پرېږدي په ولاړه منځه ته یعنی زیاده ته نه پرېږدي ودرېدی نه شي جنګ روان دی فرجالا او رکبانا نو بیا چې تاسو پیاده یې که سواری لمونځ کوئ پاس باندې به سوري مونځ به کې روان به مونځ به کې فاذا امنتم نو هر کله چې په امن شئ تاسو فاذكروا الله نو یادوئ الله لره کما علمکم لکه څنګه چې ښودنه کړې ده تاسو ته ما لم تکونوا تعلمون د هغه طریقې چې تاسو پرې نه پوهېدئ دا ښودنه موږ ته چا کړې ده الله کړې ده خو د چا په واسطه کړې ده د رسول صلی الله علیه وسلم په واسطه نو دې ځکه الله حواله ورکوي په څه شي حواله ورکوي په حدیثو وایي داسې ذکر کوئ لکه تاسو چې خوښ شوی دی کوم ځای کې خوښ شوی دی حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خوښ شوی دی که
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا او کسان چې مړ شي ستاسو نه پریدي ښځې وصیة لأزواجهم نو وصیت وکړي د خپلو ښځو دپاره متاعا إلى الحول غیر اخراج د فایدې ورکولو تر یو کاله پورې او نه به یې ویستل د هغوی د کور نه. دا مسله ما مخکې بیان کړه. دا حکم منسوخ شوی دی. مخکې داسې وه چې زنانه به یو کال عدت تیرو، نه دا منسوخ شو په څه باندې؟ په 4 میاشتو 10 ورځو باندې. خو دا کار اوس هم مستحب دی چې یو سړی مړ شي نو دله په کار دی چې د مرګ نه مخکې د وصیت وکړي کور کې چې پلاره روره که زه مړ شم نو د یو کاله پورې به زما دا ښځه د کور نه وباسئ، دلته پاتې کېدی شي. فإن خرجن فلا جناح عليكم نو که چرته اوتې په خپله خوښه نو نشتی ګناه په تاسو باندې. زنانه د 4 میاشتې 10 ورځې تېرې کړې بس وایي نور نه تېرومه په خپله خوښه نو الله وایي بس بیا صحیح ده، نشتی هېڅ ګناه په تاسو باندې د هغوی په دې کارونو کې. فيما فعلن في أنفسهن من معروف په هغه څه کې چې کوي دوی په ځانونو خپلو باندې د نیک کار نه، بل چا سره واده کوي، بل چا سره رشته کوي، نو په تاسو باندې بیا څه ګناه نشته. والله عزیز حکیم او الله زورور او حکمت والده. وللمطلقات متاع بالمعروف او د پاره د طلاق شو خزو فائدې ورکول دي په ښه طریقې سره. د عام طلاق شو خزو خبر الله بیانې چې هر ښځه چې طلاق شوه نو که مهر مقررو مهر او فایده بوله ورکې، او که مهر نو بیا بوله فایده ورکې. دا په هر حال کې دا کار واجب دی. یو ښځه ده مهر وو کوروالی شوی طلاق شوه دا پوره مهر هغې ته پاتې دی، خو د هغې سره سره جوړه جامه وله واله نور څه سامان وله واله. که مهر مقرر نه خبر مخکې تیره شوه. حقا علی المتقین دا لازمه ده په تقوا والو باندې. كذلك يبين الله لكم آیاته دغه شان بیانوي الله تاسو ته آیتونه خپل لعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو انشاءالله سبا به د 243 نمبر آیت نه شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ په قرآن او حدیث باندې پوه کړي او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.